اشاره مې انجونو او ښځو ته ده. تاسې فکر وکړئ، یو ځوان یا په ټوله کې نارینه ولې واده کوي او ولې د یوې مېرمنې لپاره په ځان باندې یخنۍ، ګرمۍ، ستړیاوې هر څه مني تر څو هر څه راټول کړي او د یوې مېرمنې ته یې په لاس کې ورکړي. یعنې د همدې مېرمنې لپاره چت جوړوي او تر یوه چت لاندې غواړي چې خوشحاله یې وساتي. که چیرې د همدې نارینه د یوې میاشتې لګښتونه چې دی په خپلې مېرمنې کوي دا راټول کړي بیرون چې په هره ټولنه کې وي، اسلامي وي که غیر اسلامي وي، په همدې ټولنه کې دی د څلورو ښځو سره همدا اړیکه جوړولی سي او خپل هغه جنسي خواهشات پوره کولی سي. مګر بیا هم نارینه واده کوي او د خپلې مېرمنې لپاره یو چت جوړوي او د هغه دپاره هغه لومړني ضرورتونه په خپله پوره توان باندې راټولوي او مېرمنې ته یې په لاس کې ورکوي. ولې؟ باید تاسې فکر وکړئ او خپل خاوندان سره مینه وکړئ تر څو هغه تاسې ته نوره هم توجه وکړي او لا هم ژوند خوږ او خوندور واوسي.